د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې تاسو به روغ جوړوئ. په تیر درس کې موږ او تاسې د پولینوم له څلورو ډولونو سره اشنا شو چې ثابت، صفري، مکمل او ناقص پولینوم څخه عبارت وو. لومړی موږ ثابت پولینوم وپېژندلو مل چې هغه پولینوم ته ویل کېږي چې د واړو خدونو ضریبونه یې مساوي له صفر څخه پرته له ثابت څخه، یعنې که چیرې پی ایکس مساوی وی، پی ایکس مساوی ای این ضرب ایکس په توان د این مثبت ای این منفی یو ضرب ایکس په توان د این منفی یو مثبت ای صفر سره وي. نو دا پولینوم هغه وخت یو صفري پولینوم بلل کېږي کله چې ای ان هم له صفر سره ای ان منفی یو هم له صفر سره مساوي پرته له ثابت حد څخه، یعنې پی ایکس پولینوم کچری مساوي له 12 سره وي او ثابت پولینوم ده، یا کچری پی ایکس پولینوم مساوي وي له منفي 14 سره دا یو ثابت پولینوم بلل کېږي. دویم موږ صفري پولینوم وپېژندلو چې هغې پولینوم ته ویل کېږي کله چې د ثابت پولینوم ثابت حد هم مساوي له صفر سره شي، دې ته ویل کېږي صفري پولینوم. یعنې که چیرې پی ایکس پولینوم ولرو مساوي له صفر سره وي، یا ایچ ایکس یو پولینوم ولرو مساوي له صفر سره وي، دې ته ویل کېږي صفري پولینوم. دریم موږ او تاسې له کامل پولینوم سره اشنا شو. کامل پولینوم هغه پولینوم ته ویل کېږي چې لوړ توان څخه تر ټیټ حد یعنی صفر پورې و درجه درلودونکي، یعنی واړو حدونو درجه د واړو درجو درلودونکي حدونه ولري، یعنی لوړ توان څخه تر ثابت عدد پورې ټوله حدونه ولري. یعنی که چیرې یو پی ایکس پولینوم ولرو ایکس مکعب مثبت ایکس منفی اته ایکس مربع مثبت 11 دا یو کامل پولینوم ده، ولې واړه درجې پکې شتون لري، درې متحول د توانونه شمیر واړه پکې شتون لري لکه 3 2 یو صفر. که چیرې په دې کې همدغه ایکس شتون نه درلوده دا بیا ناقص پولینوم و، یا فرض کوي آخري خط شتون پکې نه درلوده بیا هم یو ناقص پولینوم بلل کېدلو. دا چې واړه حدونه پکې شتون لري دې ته ویل کېږي کامل پولینوم. که چیرې همدا خط پکې شتون نه درلوده بیا موږ یو ناقص پولینوم څلورم ډول ویلو ناقص پولینوم و. د ناقص پولینوم دپاره موږ زده کړي وو چې ناقص پولینوم صفر ضرب ایکس په توان دی ان په واسطه کولی شو په کامل پولینوم باندې تبدیل کو، یعنی دا یو ناقص پولینوم که چیرې وي صفر ضرب ایکس په واسطه کولی شو په یو کامل پولینوم باندې تبدیل کو. راځو پاتې په نن ورځ درس کې پاتې ډولونه د پولینوم انشاءالله پیژندو. مخکې د دې چې درس ووایو یوه یادونه درته کوم که چیرې تیر درسو کې د حروفي الجبر زما څخه کوم زیاتوالی یا کموالی شوی ماته بخشش کوئ. په خاطر د دې چې زه غواړم ستاسو دپاره بېنهایته زیات کنکوري سوالونه راټول کړم. ما یو بانک د کنکوري سوالونو پیل کړی ده چې مجموعاً 3000 سوالونه دي، هغه کې 80% د کنکور 60% مشابه کنکور ته سوالونه دي. به هم انشاءالله په نږدې ورځو کې درته پیل کړم. هغې سوالونو راټولول د کنکور د مختلفو فرمو څخه بېنهایته ستونزمن کور ده، نو هغې دپاره باید سړی ځان بېخوبه کړي. کله چې ته غواړې دومره کار وکړې چې 3000 سوالونه د کنکور یا کنکور ته مشابه راټول کړي، نو حتما باید یو څه ستونزه وګالې. په دې خاطر زه یو څه بېخوبه شوم، نو هغه درسو کې که چیرې ما څخه کوم زیاتوالی یا کموالی شوی ماته یې بخشش کوئ. راځو پنځم ډول د پولینوم ته. پنځم ډول عبارت له منظم پولینوم څخه ده. منظم پولینوم. منظم پولینوم کوم پولینوم ته ویل کېږي؟ هغې پولینوم ته ویل کېږي که په یو پولینوم کې د متحل لوړ توان څخه ټیټ ته یا له ټیټ څخه لوړ توان ته ترتیب کړل شوی وي. که چیرې یو پولینوم متحولونو توانونه له لوړ توان څخه
لی لوړ توان څخه ټیټ توان ته ترتیب شوی وي یا لی ټیټ توان څخه لوړ توان ته ترتیب شوی وي دې ته ویل کېږي منظم پولینوم. که چیرې پی ایکس یو پولینوم ولرو په دې ډول 3x مربع منفي 8x مثبت 21 وي نو دا د لوړ توان څخه ټیټ توان ته ترتیب کړل شوی ده دې ته ویل کېږي منظم پولینوم. یا که چیرې په دې ډول همدغه پولینوم ولیکو پی ایکس مساوي وي 12 منفي 8x مثبت 3x مربع وي دې ته هم یو منظم پولینوم ویل کېږي. ولې ورته منظم ویل کېږي؟ ځکه دا د ټیټ توان څخه لوړ توان ته ترتیب کړل شوی ده. یا که چیرې په دې ډول یو پولینوم ولرو دقت وکړئ اچ ایکس یو پولینوم وي اچ ایکس پولینوم مساوي ایکس مکعب مثبت 9x مربع منفي 11x مثبت 2 دا چې لوړ توان څخه ټیټ توان ته ترتیب کړل شوی ده دا یو منظم پولینوم بلل کېږي. که همدغه پولینوم ترتیب کړل شي له ټیټ توان څخه لوړ توان ته بیا هم یو منظم پولینوم بلل کېږي په دې ډول منفي 11x 2 منفي 11x مثبت 9x مربع مثبت x مکعب دا هم یو منظم پولینوم بلل کېږي. شپږم ډول غیر منظم پولینوم ده. که چیرې همدغه پکې تطبیق شوی نه وي یعنې له لوړ توان څخه ټیټ یا ټیټ توان څخه لوړ توان ته لیکل شوی نه وي غیر منظم پولینوم بلل کېږي. دقت وکړئ غیر منظم پولینوم. غیر منظم پولینوم کوم پولینوم ته وایي؟ هغې پولینوم ته ویل کېږي کله چې ترتیب پکې شتون ونه لري. کله چې پکې ترتیب شتون ونه لري د غیر منظم پولینوم په نامه یادیږي. یعنې په دې ډول همدغې پی ایکس پولینوم ته دقت وکړئ. که چیرې پی ایکس پولینوم په دې ډول لیکل شوی پی ایکس پولینوم مساوي وي منفي 8x مثبت 3x مربع مثبت 12 دې ته یو غیر منظم پولینوم ویل کېږي. ولې غیر منظم پولینوم ورته ویل کېږي؟ ځکه په دې کې ترتیب شتون نه لري له لوړ توان څخه ټیټ یا ټیټ توان څخه لوړ توان ته ترتیب شوی نه ده. که چیرې په دې ډول یو پولینوم ولرو جی ایکس یا جی ام پولینوم ولرو دا که چیرې مساوي وي له ام مکعب سره مثبت 8m منفي 11 مثبت 2m مربع دا هم یو غیر منظم پولینوم بلل کېږي ځکه له لوړ توان څخه ټیټ یا له ټیټ څخه لوړ توان ته ترتیب شوی نه ده. کولی شو یو غیر منظم پولینوم په دوه ډوله ترتیب کو. یو خبره باید چې په منظم پولینوم کې لومړی مو کړې وه هغه په دې ډول ده که چیرې یو پولینوم له لوړ توان څخه ټیټ توان ته ترتیب کړل شوی وي نزولي پولینوم بلل کېږي او که چیرې له ټیټ څخه لوړ توان ته ترتیب کړل شوی عادي سودي پولینوم په نامه یادیږي. نو په دې ډول همدغه جی ام پولینوم که چیرې وغواړو ترتیب کو همې نزولي ترتیبولی شو او همې سودي ته ترتیبولی شو. یعنې په دې ډول کولی شو ترتیبي کو. که چیرې وغواړو همدغه جی ام پولینوم ترتیب کو نزولي ته نو له لوړ توان څخه یې ټیټ توان ته ترتیبوو ام مکعب مثبت 2m مربع مثبت 8m منفي 11 که چیرې وغواړو سودي ته ترتیب کو دا یې نزولي ترتیب شو.
که چیرې غواړو سودي ته ترتیب کو نو ټیټ توان څخه لوړ توان ته ترتیبو. منفي 11 مثبت 2m مربع مثبت 2m مربع مثبت 2m مربع نه بلکې 8m مثبت 8m مثبت 2m مربع مثبت m مکعب. په دې ډول کولای شو له ټیټ توان څخه لوړ توان ته ترتیب کو چې دې ته سودي ترتیب ویل کیږي. یو پولینوم کولای شو په دوه ډوله ترتیب کو یا نزولي او یا سودي ډول ته ترتیبولی شو. په منظم او غیر منظم پولینوم پسې معادل او متجانس پولینوم باید وپیژندو چې معادل پولینوم کوم پولینوم ته وایي او متجانس پولینوم کوم پولینوم ته ویل کیږي. دقت وکړئ، لومړی معادل پولینوم ورپسې بیا متجانس پولینوم پیژندو. معادل پولینوم په دې سمبول سره ښودل کیږي. دا په یاد در سره ولرئ. معادل پولینوم هغه پولینوم ته ویل کیږي چې ټول حدونه یې مشابه او د مشابه حدونو ضریبونه یو له بل سره مساوي وي. یعنی په دې ډول لیکلی شو حدونه یې مشابه او د مشابه حدونو ضریبونه یې د مشابه حدونو ضریبونه یې سره مساوي وي. د مشابه حدونو ضریبونه یې سره مساوي وي. مخکې د دې چې معادل پولینوم کې مسایل وکړو، اتم ډول چې عبارت له متجانس پولینوم څخه ده هغه هم وایو او په دې پسې د معادل او متجانس پولینوم یو ځای مسایلو باندې کار انشاءالله کوو. اتم متجانس پولینوم ده. اتم متجانس پولینوم متجانس پولینوم هغه پولینوم ته ویل کیږي چې د واړو حدونو درجه یې سره مساوي وي. هغه پولینوم ته ویل کیږي چې د ټولو یواړو حدونو درجه یو له بل سره مساوي وي. یعنی په دې ډول لیکلی شو ټولو حدونو درجه یې سره مساوي وي. دې ته ویل کیږي متجانس پولینوم. کله مو چې یو پولینوم ولیدو د هغې درجې سره مساوي د حدونو، هغې ته متجانس پولینوم ویل کیږي. د معادل او متجانس پولینوم مسایلو ته دقت کوئ. مسایل په دې ډول دی د معادل او متجانس پولینوم. دقت وکړئ. لومړی سوال وایي، په لومړی سوال کې ویل شوي دي وایي که چیرې پی ایکس پولینوم معادل وي د ایچ ایکس پولینوم، وایي تاسو د ا بی او سی قیمتونه پیدا کړئ. د ا او بی سی قیمتونو لپاره معادل پولینوم موږ په دې ډول زده کړی وو چې پی ایکس پولینوم هغه وخت معادل ده کله چې ا ان ضرب ایکس په توان د ان مثبت ا ان منفي یو ضرب ایکس په توان د ان منفي یو مثبت همداسې تکرار شوی ا صفر ایچ ایکس پولینوم مساوي لی بی ان ضرب ایکس په توان د ان مثبت ا ان منفي یو ضرب ایکس په توان د ان منفي یو مثبت همداسې تکرار شوی بی صفر پورې. دا وایي دا دوه پولینومونه هغه وخت یو بل معادل دي کله چې ا ان مساوي لی بی ان سره وي، یعنې ضریبونه سره مساوي دي متحولینو یا د حدونو. ا ان منفي یو مساوي وي لی
bn منفي او سره a صفر مساوي وي ل b صفر سره. په دې حالاتو کې px او hx پولینومونه د یو بل معادل دي. هغه وخت کله چې ضریبونه یو له بل سره مساوي وي نو موږ لیکلی شو چې a مثبت یو مساوي له 2 منفي درو سره ده. a مثبت یو مساوي له 2a منفي درو سره ده، یا په دې ډول 2a منفي 3 مساوي له a مثبت یو سره ده. لومړی درجه یو مجهول معادله د حل کولو دپاره معلوم یو طرف مجهولی بل طرف، معلوم یو خوا مجهولی بل طرف، یعنی 2a منفي a به مساوي شي لیو مثبت درو سره. کله چې 2a څخه یو a تفریقو یوازې a بکی پاتې کیږي، یو مثبت 3 مساوي کیږي له 4 سره. د a قیمت په دې ډول پیدا کولی شو. که چیرې وغواړو د b قیمت پیدا کو، د b قیمت دپاره 2b منفي 4 یعنی د x ضریب باید مساوي د x منفي یو ضریب سره شي. په دې ډول 2b منفي 4 منفي یو سره باید مساوي ولیکو. نو 2b بو مساوي شي لی کله چې معلوم لی مساواتونه اوړي یا مجهول علامه تغییر کی منفي د علامه به مثبت شي، یعنی منفي یو مثبت 4 سره به مساوي شي. 2b به مساوي شي منفي او مثبت 4 له 3 سره مساوي کیږي. دواړه هوای که پر 2 باندې وشو د b قیمت به 3 پر 2 سره مساوي شي. د c قیمت د پیدا کولو دپاره موږ وویل چې a صفر له b صفر سره مساوي شي، یعنی 3 منفي 5 له 4 سره مساوي شي. معلوم یا ثابت له ثابتې برخې سره په دې ډول 3c منفي 5 مساوي شي باید له 4 سره. نو 3c به مساوي شي کله چې منفي 15 د مساواتونه اوړي علامه تغییر کی، یعنی مثبت 15 لیکو. 3c به مساوي شي له 9 سره. دواړه خواهی که پر 3 باندې وشو نو د c قیمت به مساوي شي له 3 سره. په دې ډول کولی شو د a b او c قیمتونه یې پیدا کړو. موږ ویل کله چې px hx پولینومونه د یو بل معادل وي a b c قیمتونه پیدا کوي. د a b c قیمتونو د پیدا کولو دپاره باید په ترتیبو د دریمې درجې ضریب له دریمې درجې ضریب سره موږ مساوي لیکلو، لکه څه ډول مو چې ولیکلو. د لومړۍ درجې ضریب له لومړۍ درجې ضریب سره موږ ولیکلو. ثابته برخه مو د ثابتې برخې سره مساوي ولیکله. نو د دې په اساس باندې هغه قیمتونه چې موږ څخه سوال کې غوښتلي وو پیدا کړل. دویم سوال د متجانس پولینوم ده. موږ ویل چې متجانس پولینوم هغه پولینوم ته ویل کېږي چې د واړو حدونو درجې سره مساوي وي. یعنی که چیرې ولرو px پولینوم 3x y په توان د 4 مثبت 8x مربع y مربع منفي 11 y په توان د 15 y مکعب x مکعب y مربع. دا یو متجانس پولینوم بلل کېږي. ولې متجانس پولینوم ده؟ ځکه د هر حد درجه یې مساوي له 5 سره ده. د لومړی حد هم، د دویم حد هم او د دریم حد هم مساوي له 5 سره ده. نو کله چې د واړو حدونو درجې یو له بل سره مساوي شي د متجانس پولینوم په نامه یادیږي. px یو متجانس پولینوم که چیرې وي وای تاسو د m او n قیمتونه پیدا کړئ. د m او n قیمتونو پیدا کولو دپاره د لومړی حد درجه که چیرې پیدا کو مساوي کیږي 2 مثبت 8
لی لاسو سره مساوي کیږي نو د هر حد درجه باید مساوي لی لاسو سره یعنی ام مثبت 2 باید مساوي وي لی لاسو سره. کله چې دوه د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کی نو ام به مساوي شي لاس منفي 2 د ام قیمت مساوي کیږي لیاتو سره. په دې ډول د ام قیمت پیدا کیږي د ان قیمت څلور مثبت ان هم باید مساوي لی لاسو سره شي. نو د ان قیمت پیدا کول لپاره بیا هم معلوم دي مساواتو نه اوړي لاس منفي 4 ان مساوي کیږي لی شپږو سره. دا څه معنا لري؟ دا په دې معنا که چیرې د ام پر ځای باندې همدا اته ولیکو اته مثبت 2 لاس کیږي د دې حد درجه هم لی لاسو سره مساوي کیږي. که چیرې د ان پر ځای باندې شپږ ولیکو 4 مثبت 4 بیا هم لی لاسو سره مساوي کیږي د دې حد درجه هم مساوي کیږي لی لاسو سره. نو یو متجانس پولینوم د ام او ان قیمت په وضع کولو سره لاسته راځي. دریم سوال ته دقت وکوئ که چیرې د یو متجانس پولینومي د ام او ان قیمتونه پیدا کړئ د ام او ان قیمتونو پیدا کولو لپاره چې ایکس او وای پولینوم ده د ایکس توانی باید د ایکس سره مساوي شي د وای توانی باید لی وای سره مساوي شي. په دې ډول دقت کوئ 2m مساوي شي باید لی شپږو سره. که چیرې دواړه خواهې پر 2 باندې وشو نو د ام قیمت مساوي کیږي لی 3 سره. 2m که پر 2 وشو یوازې ام به کې پاتې کېږي شپږ پر 2 وشو لی 3 سره مساوي کیږي. 2n مثبت 2 باید د وای لی توان سره مساوي شي چې د وای توان لی 4 څخه عبارت ده. نو 2n بو مساوي شي معلوم د مساواتو نه اوړي په دې ډول 4 منفي 2 د ان قیمت مساوي کیږي 2n قیمت مساوي کیږي لی 2 سره. که دواړه خواوې پر 2 باندې وشو نو د ان قیمت مساوي کیږي لی 1 سره. د ان قیمت په دې ډول لاسته راوړلای شو. کله چې ایکس وای پولینومي په دې کې د ایکس توان یو معلوم بل نه معلومه په دې ډول کولای شو هم د وای توانونه یو معلوم یو نه معلومه د ام او ان قیمتونه په دې ډول لاسته راوړلای شو. دریم سوالو چې بنهایت مهم ده د بالان د کنکور پوروم پوری مربوط ده. دویم سوال د جوزجان ولایت کنکور په 1495 کال پورې مربوط ده. په دقیق ډول باید زده کړئ. رزو څلورم سوال ته. په څلورم سوال کې بیا هم ویل شوی دی که چیرې یو متجانس پولینومي د ان او ام قیمتونه پیدا کړئ لومړی حد درجه که چیرې پیدا کړو 2 مثبت 1 مساوي کیږي لی 3 سره. نو د هر حد درجه باید لی 3 سره مساوي شي یعنی د ایکس توان یو ده یو مثبت ام د دویم حد درجه ده دا هم باید مساوي د لومړی حد درجې سره شي. په دې ډول نو ام به مساوي شي یو د مساواتو نه اړو 3 منفي 1 د ام قیمت مساوي کیږي لی 2 سره. د دریم حد درجه ان منفي 3 مثبت 2 ده ان منفي 3 مثبت 2 ده دا هم باید د لومړی حد درجې سره مساوي شي یعنې د 3 سره. نو ان منفي 3 مثبت 2 منفي 1 سره مساوي کیږي مساوي لی 3 سره لیکو. کله چې یو د مساواتو نه اوړي 3 مثبت 1 لی 4 سره مساوي کیږي. د ان او ام قیمتونه په دې ډول پیدا کولای شو. موږ متجانس او معادل پولینوم کې هم دومره سوالونه راخیستي یعنی 4 سوالونه راخیستي د دې په زده کولو سره به انشاءالله تاسو وکولی شئ چې د معادل او متجانس پولینوم سوالونه ساده کړئ. دریم سوال چې یو د بالان دویم د جوزجان ولایت
کنکور پورې مربوط دي بنهایته مهم دي. تاسو باید په دقیق ډول زده کړئ. د سوال د حلولو طریقه زده کوئ. له هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې دې ته مشابه سوالونه هم صدا کړئ. راتلونکی درس به زموږ او تاسو انشاءالله د پولینوم عددي قیمت پیدا کول وي. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.